د افغان حکومت ویاند وايي افغانستان کې د غیر مسؤل وسلوالو ډلو د شتون ادعا ناسمه ده. د افغان حکومت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د لسګونه غیر مسؤل وسلوالو ډلو د شتون په اړه د پاکستان او تاجکستان د کورنیو چارو وزیرانو ادعا په کلکه رد کړه. مولوي ذبیح الله مجاهد دغه ډول ادعاوې بې دلیله بللي او زیاتوي چې یاد پروپاګند د اشغال پر مهال رامنځته شوی او تر اوسه کوم ثبوت نه دی وړاندې شوی. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې افغان حکومت په هیواد کې هیڅ کومې وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او افغان ځواکونه په ټوله خاوره بشپړ کنټرول لري. موږ دغه اندېښنې بې ځایه بولو. متاسفانه دغه پروپاګند تیر هغه د امریکایي اشغال له زمانې نه ایجاد شوی ده چې په افغانستان کې 25 سوشل ډلې دي او یو هم ثابته شوې نه ده، نه څوک ثابتولی شي او دا بې دلیله ادعاوې دي. اسلامي امارت په دې مورد ډیر واضح او موقف لري چې مسله پردي ډلې ته دلته اجازه نه ورکوي او امنیتي ځواکونه ټول افغانستان باندې کنټرول لري، داسې څوک فعالیت کولی نه شي. او بل دا چې اسلامي امارت ستراتیژي لري چې چا په وړاندې باندې افغانستان خاورې استفادې ته اجازه نه ورکوي. نو په دغسې ژمنو تعهداتو کې او عملاً چې افغانستان امنیت ته له دې خوا نه څوک ستونزه نه احساسوي، دا ادعاوې مناسب نه دي او د ناامنۍ او د سیمې د بې ثباته ښودلو لپاره یو تلاش ده چې موږ یې پروپاګند بولو. هغه جهات هم باید دا پروپاګند ونه کړي، دا د چا په ګټه هم نه ده. افغانستان دغه هېوادو سره له نږدې نه هم کار کړی، د اطمینان یې ورکړی ده، بیا هم وایي چې اجازه نه ورکوي خاورې د چا په وړاندې استفاده شي. د پاکستان او تاجکستان د کورنیو چارو وزیرانو د شانګهای همکاري سازمان په څنډه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې تر 25 پورې غیر مسؤله وسلوالې ډلې شتون لري او د سیمې امنیت ته ګواښ دي. ځکه دا څرګندونه کوي چې پاکستان د دغسې تروریستي ډلو روزونکی هیواد ده او په نړیواله او په سیمه ییزه توګه دا د سیمې ټولو هیوادونو ته دا خبره جوته ده چې پاکستان دغسې کړنې د تاریخ په اوږدو کې ترسره کړي دي. په داسې څرګندونو کوشش کوي چې د نړیوالو هیوادونو فکر د خپل د دغه اشتباهاتو نه د افغانستان طرف ته سوق. نو نړۍ دې په دې پوه سي چې د افغانستان حکومت د تروریزم په مقابل کې، د مواد مخدر په مقابل کې د سولې، د ثبات، د امنیت د راوستو لپاره رغنده مبارزه کړي او د مبارزې پایلې هم نړیوالو ته جوتې دي. د افغان حکومت د بیلابیلو ارګانونو ځواکونه په پوره همغږۍ په ټول هیواد کنټرول لري او په قاطعیت سره هیڅ غیر مسؤله وسلوالې ډلې یا نورو شر اچوونکو کړیو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.